عزتمندو څه څیزونه داسې دي چې د هغې په وجه باندې روژه نه ماتېږي. دا بار بار بیان شوي دي، علما هم بیانوي او احادیثو کې موجود دي. لومبنی شی په سترګو کې سرما یا رانجه لګول، سترګې تورول، په دې روژه نه ماتېږي. انس ابن مالک د دې حدیث راوي دی، دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی او ته یې وفرمایل چې اشتکت عیني اپا اکتحل وانا صائم. یو سړی راغی او تپوس یې وکړو د الله پیغمبره زما په دې سترګو کې لږ تکلیف دی، څه بیماري ده پې، دا سترګې ما ته شکایت کوي، نو زه رانجه ولګوم او حال دا دی چې زه روژهدار یم. نو د الله پیغمبر ورته وفرمایل چې نعم، او چې تا ته ضرورت دی نو سترګې تورې که او رانجه ولګوه. دویمه په مسواک باندې د ډېرو خلکو په ذهن کې دا خبره ده چې روژه ماتېږي، روژه پې مکروه کېږي نو، بلکې د مسواک ډېر استعمال کوي چې د خولې نه د بدبوی هم نه ځي، او دا ښکلې خبره ده. او د یو مسواک منځو د هغې اجر او ثواب داسې دی لکه بغیر د مسواک نه چې د 80 منځونه کړي. او دام د یو روایت نه ثابتېږي چې کم بنده مسواک ډېر استعمالوي، الله تعالی به دې سړي ته د مرګ په وخت کې د شهادت کلمه نصیب کړي. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. نو مسواک عام کول غواړي چې د نارینه او د زنانه په جیب کې مسواک پروت او دا استعمالوي، نو په مسواک روژه نه ماتېږي. دریم نمبر، یو بنده الټي وکړي، نارینه یا زنانه انسان مجبوره دی او کمزور دی، د په خپله باندې غیر اختیاري طور باندې الټي وکړي نو روژه پې نه ماتېږي. خو که په زور یې ځان له الټۍ راوستې نو بیا پې روژه ماتېږي. ګورئ دې کې فرق دی، او قصدن او عمدن چې دی الټې کوي یو بانه جوړوي چې زما الټې وکړې نو روژه مې ماته ده. نو دا مسله زده که چې د الله پیغمبر فرمایي چې په قی یا الټو باندې روژه نه ماتېږي چې دا غیر اختیاري طور باندې. څلورمه خبره هغه احتلام دی چې موږ ته پښتو کې وایو په د باندې شیطان او د سړولی دی. دا به سپا وایو ځکه چې د دین خبرې دي او ځان به پې پوه کوو. که هغه نارینه ته را تکلیف راځي او که زنانه ته راځي، خو په دې باندې روژه نه ماتېږي. البته غسل پې لازم دی، غسل به کوي.